السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید ده چې ښه به یې. ملګرو، نن به هم موږ د سوشل میډیا په باره کې خبرې کوو. په سوشل میډیا کې به بیا موږ په مسینجر باندې خبرې کوو چې څنګه تاسو مسینجر ډېر زیات نن سبا استعمالیږي. آیا تاسو ته دغه طریقې معلومې هم دي که نه دي؟ څلور طریقې دي، موږ به سره په دې ویډیو کې هم شریکوو. دغه نو ویډیو تاسو پوره وګورئ. که چینل مو نه یې سبسکرایب کړی، چینل ورسره سبسکرایب کړئ. ځو د مسینجر په لوري چې کومې طریقې دي. نو اولی هم طریقه پکې دا ده، کومه چې موږ په څلورم نمبر باندې ایښې ده. فرض که زه په دې یوه آیډۍ باندې کلیک واخلم ایم ډي سالور باندې، نو که تاسو ته خیال کلی وي دا هم که تاسو غواړئ که نه په دې سایډ بر سایډ باندې ډاټ غونده آی نشان ده، دا ښایي دا چې تاسو کلیک واخلئ. نو که تاسو دا په دلته اوس ډېر میسیجونه ته کوئ یا ډېر دغه ته کوئ، نو تاسو دا هم مطلب که د دې نه بلاک کول غواړئ، د میسیج نه بیا یې آی ډي پرېږدئ ځان سره په فیسبوک کې، هلته به ته شو کېږي او د دې ځای نه به بیا تاسو ته میسیج نه کېږي. فرض کړه هم چې دا بلاک آپشن تاسو وه، دلته به بیا بلاک کوئ. که فیسبوک یې بلاک کوئ، خو فیسبوک فلحال که تاسو پرېږدئ، فیسبوک پرېږدئ. که مسینجر یې بلاک کوئ، بیا هم په مسینجر باندې تاسو ته به داسې بلاک کوي، هغه به تاسو دلته آن شي. نو دې هغه سیړه بیا تاسو ته هغه میسیجونه وغیره بیا ته نه راځي. نو اولی ټریک خو یو دغه شو، څلورم والا. په درېیم نمبر باندې بیا مونږ ایښی دی، زه به دا بېرته انلاک کړم، سوري. ښه، په درېیم باندې مونږ خو دا ټریک ایښی دی، په دې سایډ به دی کوز که تاسو ته ګوت دغه ښکاري دا لایک والا بټن، نو که تاسو هم دا هم بدلېږي، که تاسو یې بدلول غواړئ، نو د آی ډاټ باندې به تاسو ټکی وکړئ، کلیک به واخلئ. سوري، کلیک هم چې واخلئ، نو تاسو به دویم نمبر باندې راشي ایموجي ته. ایموجي کې تاسو چې بیا څه هم سیټ کوئ، فرض که زه به پکې دا چابي راواخلم یا پکې بل څه پکې سیو کوئ، چې کوم شي ستاسو خوښ وي هغه هم تاسو راواخلئ. فرض که زه د فوټبال به راواخلم، نو همدلته هغه فوټبال راغلی. نو چې تاسو اوس دا فوټبال لیږئ، فوټبال هم ورته لیږلی شي، که نه ته نه لیږئ، بېرته هغې ته ځئ، هم بیا هم هغه کېږي. په ښه جي، په دویم نمبر چې موږ کوم یو نوم دغه ایښی دی، د هغې هم تاسو د ده هم کو تاسو ته نوم پسند نه وي، نوم هم خوښ د هغې نه وي، نو تاسو د دې نوم هم د دې ځای نه ځان چینج کولی شئ. اولی هم ستاسو نوم راځي، بیا دویم هم د ده نوم راځي. د اوس دا نوم دی، فرض که زه تاسې خان کوم، خان نوم ورته لیکم، نو چې څنګه کېږي خان ډبل خان هلته زه لیکم چې کېږي که نه کېږي، نو یعنې هغه هم هغه دی چینج شو، خان دی شو. نو نیک نیم هم د دې ځای نه چیک کېږي، سیټ کېږي. بیا که تاسو دغه کېږوئ نه، په سایډ بره سر ته وګورئ، هغه چینج شوی دی. او په فست پوزیشن باندې موږ اخري ټریک چې کوم دی زموږ، هغه هم د کلر په باره کې دی، چې آیا څنګه تاسو د دې دپاره زه تاسو ته عام دا بي کلر کې ته میسیجونه ښایي، ګورئ تاسو لیدی شئ هم بي کلر د دې هم د دې هم دا بي کلر کې بلو کلر کې تاسو ته ښایي. تاسو هم که دې بدلول غواړئ، د آی نشان باندې به کلیک واخلئ بره په دې ګوټ کې، نو تاسو به راشئ اولي سر باندې فست پوزیشن باندې کوم دی تم کې به تاسو وګورئ، تاسو چې کوم کلر هم خوښوئ. فرض که زه د دویم نمبر شین کلر خوښوم، تاسو وکتی شئ چې څه زیړ شو، لاندې شنه ښایي، بره زیړ ښایي. که بل کلر پکې خوښوئ، نو بیا هم هلته راشئ او تاسو پکې هغه کلر خوښ کړئ ځان ته. اوس ما هم داسې کړو. نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره وه. ملګرو که خوښه شوې وي، چینل ورسره سبسکرایب کړئ. نور ملګرو ته هم زموږ چینل لینک سینډ کړئ چې هغو هم زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. زموږ چینل لږ نوی دی، نو انشاءالله